د مکی مکرمه او د مدینی منورې په دې لار کې یو زنانه پاتې کېده هغه ته به ام معبد وي دا یو ډیر سخی زنانه و مشر زنانه و په دې لار به چې څومره مسافر لکه نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله د دې په کور کې به دمه کوله او دې به میلمستیا کوله دا ډیره سخي زنانه وه نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یو زمونږ میلمستیا وکړه موږ د خوراک سکاک څه شی راکړه وږي یو مسافر یو ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وي یاره زما کره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکمه نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کو پی هغه راکړه به وسکو هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پی راکړم نن نشته بیزي تلي صحرا ته نو چې نبی علیه السلام داسې وکتل که نه نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې د بیزې نه راله پی واخله که نه هغې ورته وي بچیا دا خو ناجوړه ده ټپه د کمزورې ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شوي د هغې سره تلی نه شي او بل وچه هم د پی پکې نشته د سلنګه خو نه ده نو ناجوړ هم ده وچه هم ده په دې کې پی د کم طرفه دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلمه نو ام معبد دا په خندا شوله هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ورشه کو اخیستی شي ترې واخله ترې په خندا شوه که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې دا خو ناجوړه ده وچه ده نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل 8 تنو چې به دې پی اوسکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو نبی علیه السلام هغې لوښي ته لاس کړو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو نو کوم شي ته چې د نبی علیه السلام مبارک لاس ورسي نو په دې غولان چې نبی علیه السلام لاس والی شروع کړه که نه غولان د پیو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه شخون وهلې هم شروع کړه دا څاروی چې ناجوړه دی شخون نه کوي که نه دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه غولان زې د پیو ډکه کړه نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو بیزه لوشلې شروع کړو لوښی یې ترې ډک کړو ام معبد ته وي ته ترې پی وسکه هغې لوښی په سر راواړو مړه شوه تې ابوبکر رضی الله تعالی ته ته هم وسکه هغه ته هم مړ شو دوه ملګري سره نور هغه ته هم ماړه شو او په آخر کې نبی علیه السلام چې لوښی په سر راوړو په خپله ته مړ شو دا خو 4-5 تنه و که نه په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو ام معبد له نور پی ورکړو نو مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي دا به دې په کار راشي اوس ام معبد نبی علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه زمونږ کره نن شپه وکړئ هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی پاتې شه دلته شپه وکړئ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل مورې مونږ ته لار پرته ده مونږ به ځو مونږ ته ډېر مزل پروت دی نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بیزې راوشړلې چې ګډې بیزې راوشړلې ګوري اوس لوښی د پیو ډک پروت دی ای ام معبدو دا پی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به جو دلته دې سره ښي وي دا پی کوم ځای و نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي دا خو دې کړي دي وي دا ته څه وایي اوس چې بیزې ته وکتل بیزه ناجوړه نه ده بیزه وغره مټه ولاړه ده او غولان زې د پیو ډکه ده بیا نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي بیزه هم جوړه شوې ده غولان زم د پیو ډکه ده لوښي هم د پیو ډک پراته دي دا څه قصه ده ام معبد ورته وي یو نوجوان هلکو دلته میلمستیا له رالو زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووخو بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی غولان چې بیا هم د پیو ډکه ده خاون یې ورته وي د دغې هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه حلیه یې راته بیان کړي د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلکو ام معبد ورته د نبی علیه السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی داسې شکل و صورت دی ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی هغه د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده وی ظالمې تا یې ساره ونه ستا نه لاړو تا یې ساره ونه
ما ورته ډیر وی خو هغه ماته وی چې مونږ ته لار پرته د مونږ زو وی دام هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوته دام هغه حالت چې کوم د مکې نه راوته دی او قسم په الله زه په ایمان راوړم ام معبد مسلمان شولا او خاونیم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه په کور کې ناست او ما به جړل می با چې نبی رسول الله په مدینه ته روغتلې کو روغته نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې ځکه چې د کور وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغه چې زما بابا او نبی رسول الله په کومه مخه لاړو په کور کې بناستو ما جړل می با خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو आवाज کېږي او سوک اینی نه आवाज راځي خو आवाज کون کې سوکینی نه आवाज څه دی आवाज دا دی وی هغه دوه ملګری د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکه ول استاد د لاس نه وتی دي تللی دي هغه دوه ملګری د ام معبد خیمو ته ورسېدل داغه کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه کامیاب شو ام معبد هم کامیاب شو الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه څه شو کامیاب شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو بکر رازنن یو خبره کو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ څه خبره کو وی زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته مال یو نیکی راکای ته مال یو نیکی راکای او زه در د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته چې ما څومره جهادونه کړی دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی عمر وایرتا استاد روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام د لپاره څومره کړهونه کړی تا څومره جهادونه کړی زمانه به یو نیکی اخلي او مال د ټول ژوند نیک اعمال لا کوي وایرتا عمر څه خبره ده عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو بکر تا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوم هجرت کړی ده کنه هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال تواله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر دا سودا نشي کېده عمر دا سودا نشي کېده دا خدای الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کوله دغه ثواب تعالی نشم درکوله نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وې کم چې ور سره ملګری دی اغم کامیاب شو او د ام معبد د خیمونه واختیدل او رسیدل